نو انسان ته یو لار ورپاته ده چې انسان به پته کي چې کله پر بیکاره ځای رالی بې حیا ځای باندې رالی او پر نامحرمه شکل باندې د انسان نظر لګیږي او د انسان د حیا د ختمېدلو خطره یي، نو بیا د انسان دپاره واحد لار ده چې هغې به خپل نظر کښته کوي. او چې کله نظر کښته کوي د نظر په د کښتوالي په حفاظت به بیا الله تعالی د هغه انسان د حیا حفاظت کوي. او د نظر د کښتوالي په خاطر باندې انسانیت د ډیرو غټو غټو فتنو څخه ځان ساتلی دی. غالبا چې سړی د سیرت کتابونه ګوري، د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه ده، حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ده شام په طرف کې پر یو قلعه باندې محاصره واچوله. مجاهدین دي، د مجاهدینو امیر حضرت ابو عبیده دی. نو هغې د شام یو قلعه محاصره کړه. هغې قلعه والا په شام په قلعه کې د ننه محصور او باندې در ډېرې زمانې پورې هغې تسلیمېدلو ته تیار نه دي. چې کله د هغې ذات کم شو، د هغې راحله کمه شوه، د هغې خورکه کمه شوله، نو هغې د ځانه سره یو مکر جوړ کړي، یو فریب یې جوړ کړي. نو د مسلمانانو امیر ته حال راواستوئ چې نور موږ سلا پر مځکه ږدو، موږ تسلیمیږو او د کلا دروازه در خلاصو راسئ. خو لیکن د هغې سره یو شرط دا دی چې کومه لار د کلا موږ درته انتخابوو، تاسو به پر هغه لار باندې زموږ کلا ته ځان ورسوئ. او چې کومه لار د شار ده، نو هغې په خپل مابین کې د شار لار انتخاب کړه چې مسلمانانو امیر ته به وایي چې خپل لشکر د شار پر دې لار باندې براولي. د شار په لار کې دوی څه وکړو؟ د ټول کلیو د علاقې نوجوانه خوبصورته ښایسته زنانې راټولې کړې. هغې د هغه وخت په سنګارو په ښایست باندې ښایسته کړې او د کوڅو او د لارو په سرو په غاړو کې ورته ودرولې. د هغې دا عقیده سوله چې مسلمانانو خو ډېر سفر کړی دی او ډېره زمانه د خپلو کورو د بچانو څخه لرې پاته سوي دي. نو هغې چې کله دې زنانو ته وګوري او چې دې زنانو په کتلو باندې به دوی په دې زنانو کې په نظر باندې مشغوله شي، او چې کله بدنظري د دې نارینهو څه وسي، نو د هغې په حیا کې به کمی راسي. او په هره زمانه کې چې د مسلمان په حیا کې کمی راسي، هغه عصر کې د مسلمان په غیرت کې کمی راسي. او چې کله مسلمان بے غیرت سلو او د مسلمان غیرت ختم سلو، بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دا دی چې ډېر ځله د انسان سه ایمان هم رخصتیږي. پیغمبر علیه السلام وایي لا ایمان لمن لا غیرت له، چې کم چا کې غیرت ختم شي پای کې ایمان هم نه پاتېږي. ځکه هغې د دې دپاره دا ترتیب جوړ کړي چې موږ به په لاره په ژۍ کې زنانې ورته ودرو، او دوی چې کله زنانو ته ګوري په دې سره به دوی په بدنظري کې راسي، او په بدنظري سره د حیا ختمېدل راځي، او د حیا په ختمېدلو د غیرت ختمېدل راځي. او غیرت چې د انسان څخه ولاړی، بیا هغې د کافر در ګرفت لاندې هم راځي، بیا هغې د کافر مقابله نشي کولی، بیا هغې د چا مخ ته په اسانه درېدلی نشي. چې کله د مسلمانانو امیر باندې دا شرط کښېښول سلو، حضرت ابو عبیده رضی الله عنه شرط منظور کړي. لیکن په دې دوران کې ډېر په فکر او په سوچ کې دی چې دې خلکو ته څه ورپېښه ده چې دومره اچانک او یو دم دوی خپله ماتې تسلیم کړه، او دا اعلان یې وکړی چې موږ د قلا دروازه خلاصو، قلا تاسو ته تسلیموو. لیکن د دې لپاره خاص انتخاب د دې لارې وکړي چې تاسو به د بازار په لار باندې زموږ د کلا پورې راځئ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر مؤمن ته الله تعالی یو فراست ورکړی. نور خود حضرت ابو عبیده ته څه معلومات نه په خبر سر خلاص. علی پیغمبر علیه السلام وایي اتقوا فراست المؤمن، مؤمن ته الله تعالی یو باریکي او زیرکتوب په دماغ کې ورکړی. تاسو د مؤمن د هغه فراست او زیرکۍ څخه ځان ګورئ. فإنه ينظر بنور الله، ځکه مؤمن ته الله تعالی الهي نظر ورکړی دی، دې ته د الله تعالی په نورانی په نور باندې ګوري. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته الله تعالی دستی په زین کې ورواچوله چې کله لشکر روانېږي، لشکر یې ټول سره راجمع کړي. نو هغه لشکر ته وایي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. امیرم صحابي دی، او په لشکر کې ملګریم صحابه دي، او د صحابو اسیم دا مزاج دی چې هغې د خپل نظر د حفاظت ډېر عاجل دي،
بیا چې کله د امیر امر وسو چې تاسو چې د دې ځا صدر قلا پورې ځئ د خپل قدمو د خپل پښو بغیر به بل طرف ته نه ګورئ سیده بدر قلا پورې ځان رسوئ. نو صحابه چې په کومه لار باندې رالو پر هغه لار باندې د امیر امر دی او د قرآن فیصله ده. نو صحابه پښو ته ګوري په ټوله ښار کې یو صحابي شاوخوا ته نه وکتل نه څوک ولیدی. په دې شکل باندې صحابه ورسېدل قلا. هغه د قلا خلکو بیا د دې په مقابل کې توانه درلودی چې د دې مقابله یې کړې وي. نو په دې شکل باندې بیا مسلمانانو ته هغه قلا په ډېره اسانه باندې تسلیم شوه. چې کله مسلمانان واپس مدینې منورې ته رالو په فاتحینو په شکل باندې، نو د مدینې خلکو به پوښتنه ځین کوله چې هغه ښار ته چې تاسو ورغلاست د هغې عمارتونه لوړ که کښته وو؟ نو مسلمانانو ورته ویل چې موږ هغې ته کتلي نه دي، موږ په هغې کې نظر شاوخوا اړولی نه دی، موږ د هغې پر عمارتو باندې نظر الوېدلی نه دی. نو موږ تاسو ته دا نسو درښولی چې هغه ښار عمارتونه لوړ که کښته وو. زه دا درته وایم چې مسلمان چې کله د خپل نظر حفاظت کړی دی، هغې د نظر په حفاظت باندې د خپلې حیا حفاظت کړی دی. او مسلمان چې په کومه معاشره او په کوم دور کې د خپل حیا حفاظت کړی دی، په هغه وخت کې مسلمان د خپل ایمان حفاظت کړی دی. په هغه وخت کې مسلمان د خپل غیرت حفاظت کړی دی. په هغه وخت کې مسلمان د خپل عفت او د عصمت او د پاک دامنۍ حفاظت کړی دی.